طالبانو افغانستان د پاکستان له اقتصادي تکیې څخه وژغوره. روسیې سره یې ستر تړون وکړ چې افغانانو ته به ستره ګټه ورسوي. دا چې څنګه نور معلومات هم دلته وګورئ او مینه چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو هغه کار وکړ چې جمهوریت په تیرو 10 کلونو کې ورباندې بریالی شوی نه و. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ او د اوکراین جګړې وروسته نه یوازې افغانستان بلکې ټوله نړۍ کې د نفتي موادو او اولیه توکو قیمتونه لوړ شوي و چې خلک یې د ډیرو ستونزو سره مخ کړي و. تازه خبر دا دی چې طالبان وایي روسیې سره مو د ارزانه سون توکو او غنمو پیرلو یو کلن قرارداد لاسلیک کړ. افغان طالبانو ویلي د ارزانه خو با کیفیته لومړنیو موادو د سرچینو د لټون پایله کې دوی له روسیې سره تر خبرو وروسته د راتلونکي یو کال لپاره له روسیې د غنمو او سون توکو د پیرلو هوکړه کړې ده. ذبیح الله مجاهد ویلي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د دې توکو جوپې په ازمایښتي ډول افغانستان ته راوړل شي. نوموړي پر ټویټر د طالبانو د اقتصادي وزارت یو خبرپاڼه خپره کړې چې وایي په تیره سرطان یا چنګاښ میاشت کې د اقتصاد وزارت او روسي چارواکو ترمنځ خبرې پیل شوې وي. طالبان وایي د افغانستان له نورو سوداګریزو شریکانو او خصوصي سکتور سره هم د ورته معاملې لیوالتیا لري چې د افغانانو د اقتصاد او وس مطابق د ژوند د لومړنیو توکو برابرولو برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست نورالدین عزیزي ویلي چې له روسیې سره یې له دغه هیواده د تیلو، ګازو او غنمو پیرلو لنډمهاله هوکړه لاسلیک کړې ده. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عزیزي له خولې لیکلي و چې روسیې د طالبانو حکومت ته له اوسط نړیوال نرخه په ارزانه د توکو ورکولو وړاندیز کړی دی. نوموړي رویټرز ته ویلي و چې حکومت یې غواړي خپل سوداګریز ملګري ډیر کړي او په یوه یا څو مشخصو هیوادونو متکي پاتې نشي. د طالبانو سوداګري وزیر ویلي دا مهمه هوکړه اوس تر یوې نامشخصې ازمایښتي دورې دوام کوي او که دواړه خواوې یې له وضعیت راضي وي نو وروسته به اوږدمهاله تړون لاسلیک کیږي. رویټرز دا تیر کال افغانستان کې واک ته له رسیدو راوروسته د طالبانو حکومت لخوا بهر سره لومړی معلومه ستره اقتصادي هوکړه بللې او ویلي دي دا به طالبانو سره د هغې انزوا نرمېدو کې مرسته وکړي چې له نړیوال بانکي سیستم سره یې د دوی اړیکې په بشپړ ډول پرې کړي دي.